په امریکا کې د ټیک ټاک د بندیدو نه 3 میاشتې تېرې شوې، خو یوازې 2 ورځې پاتې دي چې په امریکا کې بیرته ټیک ټاک بند شي. خو که چېرته کومه امریکایي کمپنۍ دا واخلي، چې البته د اخیستلو لپاره 15 سترې کمپنیګانې درخواست کړی ده، چې یوه یې امازون ده. که چېرته څوک وغواړي ټیک ټاک د الګریتم په اساس واخلي، نو قیمت به زیات لوړ وي، کوم چې چین وایي امکان نه لري چې څوک واخلي. او که الګریتم نه بغیر اخلي، نو ټیک ټاک به هم همغه وي، الګریتمونه به هم همغه وي په امریکا کې. یوازې د دې لپاره چې جارسي ټاپه ترې نه لرې کړي او یو کمپنۍ پکې لږ سهم ولري، دا چې کومه کمپنۍ به ټیک ټاک په امریکا کې اخلي او کنه، او یا به 2 ورځې بعد ټیک ټاک په امریکا کې بنديږي. دا هغه څه دي چې موږ په تمه یو، ځکه چې ډونالد ټرمپ ورته ناست دی او 15 سترو کمپنۍ سره غږیږي، او د اصول په اساس کومه کمپنۍ راځي سوي ترڅو په ټیک ټاک کې خپل سهمیه واخلي، ترڅو په امریکا کې ټیک ټاک د مشتریانو لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړي. راځي چې وګورو دا چا خبر رښتیا کیږي. فکر وکړئ چې آیا ټیک ټاک په امریکا کې بند شي او کنه. که چیرته بنديږي نو په کمنټ کې هو مونږ ته ولیکئ، او که چیرته نه بنديږي نو په کمنټ کې مونږ ته ولیکئ چې 2 ورځې بعد به د چا خبر رښتیا سي.